جانب مقابل له بنگلو بلډینګونه ورکی چې وسه مفکیو کنه به مفهومه بل کبیره ګناه د محمد رسول الله د حدیث معلومیږي وی هغه زنانه چې هغه د سړو سره ځان مشابه کوي رسول الله فرمایي وی د شي زنانه هم الله جنت ته ور داخل لکی نه په خبرو کې نه په جامو کې نه په حرکتونو کې رسول الله فرمایي ثلاثه درې کسان دي چې داخل بنشي د جنت لره ولا ينظر الله نبر رب العالمین دوی له وګوري یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې څنګه الله به خپي دا کوم انسان دی العاقل والديه محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم یو هغه اقا انسان دی چې د مور بلر نه فرمانی کړي ده د شي انسان سره څنګه الله د رحمت په نظر باندې وګوري د شي انسان سره الله تعالی د رحمت او د عافیت معاملې نه کوي والمرأه او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اقا زنانا چې هغه ځان مشابه کوي د سړو سره په ناسته کې په ولاړه کې په حرکت کې ودیوس او رسول الله فرمایي هغه انسان چې هغه دیوس دی دیوس دا معنا بل حدیث کې دې معنا راغلی دا چې سړی دغه اهل عیال راځي او دا ور باندې خبر یو بالکل دغه مقاومت او دغه مقابله نه کوي د انسان په جنت باندې څنګه الله بند کړي دی ځکه جنت د غیرتيان انسانانو ځای دی زموږ تاسو خلک ورته په دې جامعه کې دوس ویل کې وای احادیث کې دیوس راغلی دی د شي شړي له شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي زنانه رب العالمین د قبر عذاب ورکړي د قبر سړی د زنانه سره ځان مشابه کی او زنانه د سړو سره بل حدیث کې دا راځي د الله نبی فرمایي چې کله سړی د پردیو زنانه سره کینه او غب شپونه شروع وي د خاص اندام نسبین اسلیکنا کې او بلاړې مزه په اندق ابو وتل باندې د خلق د رب العالمین په نسبت د منافقانو په ریس کې ولي کړي شو دغه سره به هغه جماعت کې الله دا راجمع کی حدیث کې راځي کبیره ګناه دین رسول الله ویل دا شیخ زانن چې سړی بډا دی دا به زنا کوي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي د یو حدیث په تشریح کې رسول الله فرمایي د سترګو زنا ځان لره د غوګونو زنا ځان لره او د ژبې زنا ځان لره د کو زنا ځان لره د لاسونو زنا ځان لره پر چې اخر کې به تصدیق وکړي وملک کذاب هغه بادشاہ چې هغه دروغ وایي د دې بادشاہ دروغ لسو او بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فقیر مستكبر هغه فقیر خوار کبرجنه چې د شپې به د ډوډۍ درک په کور کې لګيږي نه لیکن د قران او سنت مقابله له املا تړلې ده دا حدیث منه مو دا نه منه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه درې کسان دي چې رب العالمین بری سره خبرونه ونی کې یوم القیامت قیامت په ورځ باندې ولا یزکیهم د دې ستاینه مونږ کې یزکی دا معنا ده غلام الله خل د پندې رحمه الله جمال جواهر القرآن کې لیکلي دي په ورځ قیامت رب العالمین باز انسانان راولي او ورته وایي چې افرین د ټول انسانانو په وړاندې ستاینه به وکي داس ما ډیر عجیب بندو د زمره دین د پاره د شکارونه کړی دی او د قرباني ور کړی دی او دا کار کړی دی او دا رب العالمین فرمایي ولا یزکیهم د انسان تسکب ګوره بالکل زبې ونه کو ستاینه به ونه کما ولا ينظر اليهم رسول الله فرمایي د انسانان الله بسمنګ الله هم نګوري ولهم عذاب الیم او د خلق درناک عذاب دی څلور سزاګان زمنګ الله خبرم نه کوي زمنګ الله د دې ستاینم نه کوي زمنګ رب العالمین ورته ګورم نه او د انسانانو د لپاره درناک عذاب دی شیخ زانن یو اقص پنګری چې هغه زنا کوي پر دې زنانو به ګوري وملکون بل عقبه چې محمد رسول الله فرمایي چې هغه دروغ وایي بادشاہ یو دروغ وایي او بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه خوار انسان چې ډیر انتهایی فقیر دی د لوګي د لاسه بالکل دا ستنی فقرا د عمله تیری راوته دی لیکن دا مستكبر خلق سپک غني د قران او سنت مقابله کوي لکه دا عمل په حدیث ثابت دی وځي نه منم او تاسو وګورئ اکثر جنجالونه په دې جماعتونو کې په دې سنت طریقه باندې چې کوي هغه دغه خور بڑاخي کوي کوم انسانان چې هغه مالداران دي یا کوم انسانان چې هغه علم لري هغه وایي چې ګوره دا په حدیث باندې ثابت عمل له مقابله نه د پکاره واقع سړی چې 2 روپۍ له حیران دی هغه په داسمه کزمه باندې لګيږي پلار نه کپره خودل او د حدیث په روانې دل محمد رسول الله فرمایي چې د انسان له الله رسول قسمه سزاګانې ورکړي بل ځای کې دا راغلي دي حق عالم چې هغه علم کړی دی او هغه په خپل علم باندې محمد رسول الله فرمایي عمل نه کوي د انسان بم بکیوي نبی صلی الله علیه وسلم کبیره ګناه کې دا خبره ذکر کړې ده الله يدخل الجنه جنت ته داخل نشي بد اخلاق انسان او د قشن سبزړ انسان لکه ډیر انسانانو کې دا عادت دی وکړه رب العالمین د خوانې وسوک مال راشم زه دې خبره تیریدون کې نه یم دور سبزړ کله کې انسان د زړه د نرمښت لپاره د یتیم بستر باندې لاس راکله د رب العالمین دعاګانی مسکینانو باندې خرچه قبرستان کې
کله کله ځان حاضر اول تر څو پر دنیا نه بیرغبت شي جنازه کې برخه اخیستل د الله رب عزت دعاګانې وختره او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل معاهدا چې وسړي سره دزمندي وکړه او استاد دشمن دی او تعالی ویل چې ته په ما باندې تجاوز نه کوي زه به تا باندې نه کوم او تا ورته ویل چې بالکل صحیح ده لیکن مخکې د وخت پوره کېدل نه تا په دې سړي باندې برید او گزارو کې محمد رسول الله فرمایي جنت له بده سړي الله ور داخل نه کی جنت له داخلي دل خود څه کوي بلکې رسول الله فرمایي د جنت به هم دا سړي بالکل محسوس نه کی انسان دومره دین د اسلام دومره عجیب دین دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل معاهدا چا چې رشا سره دزمندي وکړه لوځه سره وکي د اسلام د قانون لاندې لم يرحمنا دا سړی به ونګوري بالکل به د جنت او دغه به چې محمد رسول الله فرمایي چلويخ کال وړاندې باندې ځبن وړاندې روان دي دی غیر مسلم سره دی ذمي سره دی چا سره رسمندي وکړه خو ګوره د اسلام د قانون لاندې څه مطلب ستاسو د حکومت کې بس صرف کې د اسلام قانوني د اسلام د جنډې د چتوال لپاره وتره لګیدلې ځان له مجاهد مسلمان وای او په دې وخت کې به تا یو چاله ویل جزمار خو نه پتا باندې برید او تجاوز نه کیږي واغه در الله اندې کې ودی وجلو محمد رسول الله فرمایي وی دي انسان چې دا دوکه وکړه چلوي کله وړاندې د جنت بوی دی دغه نه رب العالمین دا محروم کی جنت داخله دوه ګران کار دی یو بل عجیب کبیره ګناه چې بده کې اکثر انسانان ګورس موږ څه شو اخیری فامیل کې چې هغه به تور مثال پلار دی او ملک بادشاہ دی او جماعت کې امام دی او مدرسه کې د قشن استاد دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څه کسان ستاره تربيت باندې لاندې الله راولي ته دې حدیث ګوره بخاری کې دا حدیث ته د قشن مسلم کې څه خلک دې ستاسو تربيت کې رااله او استاد خوانه دی هغه صحیح تربيت ونه شو بلکې دوکې دې وسره وکړلې الا حرم الله تعالی عليه الجنه رب العالمین په دې انسان باندې بالکل د جنت مند دی کته په یو لیسه کې استاد او په مکتب کې استاد او په انتون کې استاد یو مدرسه کې استاد او کسان سره تربيت باندې رب العالمین را وسره او تاسو صرف هغه وخت پورا کې خانه پوری دی وکړه محمد رسول الله فرمایي د دې نتیجه دار او تعالی رب العالمین به د جنت بیم پتا باندې حرام کی جنت له مور داخل نشم ما من عبد نشتر یو بندا رب العالمین دل څخه بندگان په تربيت ورکی يموت يوم يموت چې دا مرشي په غورش مړکیږي وهو خو لیکن دا په دغه حال کې چې د خپل کسان سره دوکه وکړه الا حرم الله عليه الجنه په دغه انسان به محمد رسول الله فرمایي رب العالمین جنت منه کې بند وي دو کسان نور نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صنفان من اهل النار دو ګروپ لري چې دا ډول د جهنم والا دي مال دې نه دي دا محمد رسول الله معجزه چې موږ ویلې ده قوم یو هغه قوم دي چې هغه سره کم چینی دی وګدي داخله قرباني زغلې راځغلې خاص کله که پولیس تاسو وګورئ حکومتي چارواکي د دې په دلاسونه کې محمد رسول الله فرمایي چې کم چین دي لکه غواګانو لکې یضربون به الناس او خلق قرباني وایرا وای کله په یو طرف باندې زغلې کله په بل طرف باندې رسول الله فرمایي دغه انسانان به الله جنت لور داخل لږي تاسو مته زله ژوند دي په مقابل د څو پیسو کې او تاسو د مسلمانانو باندې دغه دوری او دغه لخت او دغه کم چین راخلاصي کړي دي کله په یو طرف باندې زغله وکړه په بل محمد رسول الله فرمایي دا انسانان به الله جنت لور داخل نه کې بالکل دا د ور ولا دي او به ویل د شه زنانه و نساء کاسیات جامع غسل دي او بربندې دي تاسو څنګه جامع غسل بربندې معنی تنګي دي نری دي د غیر مسلمان سره مشابهت دي او دا خپل وختي چې په دې طرف باندې اړولې دي یا ځان مایله کړي بل چاله بل سره ځان لمایله کوي رؤسهن كاسنمه البخت او دا سرونه ورسره چې جمع کړي محمد رسول الله فرمایي لکه د بختي وخدا کوب بقام د شي وګټي دي سرونه جوړ کړي دا ورستا ودا زنانه بم جنت له داخل نشو نه به جنت به مګوري او د جنت به شي دغه 40 کارو د 500 کارو په اندازه باندې وړاندې روان دي نو وی ویلي الذين يجتنبون كبائر الاسم تقوا در هغه انسانان چې هغه کبیره ګناهونه نه ځان ساتي نن مې څو خبره وکړې یو پکې چغل خوره دویم شراب میسس کون کې دریم د سحر تصدیق کون کې څلورم د غیب خبرونه چوي دغه خاله ورتله پنځم د تکذیب نه د تقدیر نه منکر شپږم هغه انسان چې هغه قرض ادا اخلي بدینه چې نه ورکوم و محمد رسول الله فرمایي هغه زنانه چې سړو سره ځای مشابه کوي اتم رسول الله فرمایي هغه سپینګیره جناکار نهم رسول الله فرمایي هغه خور کبر جن لسم رسول الله فرمایي هغه بادشاہ چې دروغ وایي یو لسم سخزړی انسان دولسم بد اخلاقه در لسم چې چا سره دزمندي وکړو به مخکې ټیم نه برید به وکي څوار لسم چې خلک ستاره تربيت لاندې راشي د غوري صحیح تربيت ونه کې
پنځم هغه انسانان چې هغه سره د متروکي د مسلمانانو ور باندې زغلی را زغلی شپږم محمد رسول الله فرمایي اقزنانا چې نری جامع اغوستي او وختي په یو بغل باندې اړول او د سرونه به روسه غټه کړی وي دا انسان به جنت به ونه ګوري دا مرتکب دی ګناه کبیره دی معنا دا ایتنو دا الذين يجتنبون كبائر الاثم الله یا هغه انسانان چې ځان ساتي د کبیره ګناهونو نه والفواحش او د قشاند د به حیانا رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین